سلامونه قدرمنو لیدونکو، نن غواړم خپله لنډه کیسه تاسو ته په خپل غږ باندې واوروم. د کیسې نوم دی څاڅکي. د باران څاڅکي د کړکۍ نه د باندې په نرۍ اوسپنې لګېدې او د لګېدو سره به یې د ټک ټک آواز د نارنجې د سر درد لا نور هم زیاتاوه. د باران ورېدل، پورته اسمان ته کتل او د باران له څاڅکو څخه خوند اخیستل، دا ټول ورته بې خونده شوي وو. د باران په لیدو به یې په زړه باندې تیاره راغله، خفه به شوه او د کوټې ټولې کړکۍ به یې بندې کړې، عین تر دې چې د کوټې پردې به یې هم کش کړې چې د باران مخ هم ونه ویني. خو نن شپه باران تیز ورېده او د څاڅکو ترقه د هغې خوب نارامه کړی و. ځان یې نور هم په کمپله کې ورغونډ کړ. د سر درد یې نور هم زیات شو. له ځایه پاڅېده، غلی یې د کوټې ګروپ ولګاوه. په المارۍ کې د مسکنو درد ختموونکو ګولیو په لټه کې شوه، خو بریالۍ نه شوه. په سوچ کې لاړه که چای ځان ته دم کړي. نه، دا خو یې هم له لاسه نه دي پوره. بس بیا د جامو په المارۍ کې په لټون شوه. شېبه وروسته ګلابي او سپین رنګه د غاړې پوست دستمال یې د المارۍ څخه راواخیست. دستمال ته یې ښه په ځیر ځیر وکتل. سږمو ته یې نږدې کړ. د دستمال خوږه وږمه یې احساس کړه. سترګې یې ډکې شوې. ښه یې وژړل. بېرته خپل ځای ته لاړه. سر یې په دستمال کلک وتاړه چې ګوندې لږې درد په قرار شي. خوب ورنه تښتېدلی و. ورو ورو یې د درد د قرارېدو احساس وکړ. په دې وخت کې موبایل وشرنګېده. ویې لیدل چې برېښنالیک و. په وارخطایي یې د پرانیستلو تڼۍ کېمنډله. هلته لیکل شوي وو: سلام ګرانې او زړه ته رانږدې مورې، لاسونه دې ښکلوم، تل درته دعاګانې کومه چې راته روغه او خوشحاله اوسې. همدا اوس به ته په خواږه خوب ویده یې، خو زه د سیند په غاړه ناسته یمه. د ښار د اوچتو اوچتو ودانیو رڼاګانو د سیند اوبو ته زیاته ښکلا وربښلې ده. دا رڼاګانې ماته داسې ښکاري لکه ستا اوښکې چې وې. ما له اوس هم یادېږي چې تا به د پلار له لاسه ژړل. اوس چې کله هم باران کېږي یا تالنده وي، نو ویرونکی غږ راته د پلار د غوسې په شان ښکاري. هغه به چې ته وهلې، نو ما او نازکې به ژړل. هغه به موږ له هم په قهر شو او راله به یې وویل: ځئ ورکې شئ، د خوب کوټې ته لاړې شئ. موږ به ستا چیغې اورېدې. نازکه به له ویرې زما په غېږ کې پټه شوه. ما به دعاګانې کولې چې خدایه د مور او پلار ترمنځ مو جګړه ختمه کړې. د پلار په زړه کې مو د مور لپاره مینه زیاته کړې. ستا د چیغو د کرارېدو سره به زړه ته مې سکون راغی. له خدای څخه به خوشحاله شوم. ما به سوچ کوو دعا مې قبوله شوه. پلار مهربانه شو، خو ستا د ژوبل ژوبل مخ، لاسونو او تار تار شویو ویښتانو په لیدو چې مې کومه ویره په زړه کې راغلې وه، هغه تر اوسه راسره ده. مورې، خوږې مورې، ته ډېره حسینه یې، لویه سینه لرې. ستا حوصلې ته سلام کومه. زړه مې غواړي ټول وجود دې ښکل کړمه. ستا لاسونه، ستا سر، ستا پښې او ستا مخ چې تل زما د پلار له لاسه شکنجه شوي. خو تا د یوې شرقي
مېرمنې د عفت د ساتلو لپاره د هغه ټول ظلمونه په ځان منلي وو. زموږ په خاطر چې ګوندې راحت ژوند ولرو او د پلار له مینې څخه محروم نشو. خو مورې، زه په تا غوندې غټ زړه ونه لرمه. زما وجود د بل د لاس د ضربې توان نشي زغملی. زه ځان دارنه او ناتوانه احساسوم. مورې، زړه مې زیات خفه دی. سترګې مې د اوښکو څخه ډکې دي. دا برېښنالیک هم د زړه په زور لیکم، کنه نو حوصله نه ده راپاتې. مورې، څو شېبې مخکې د سیند په پورې غاړه کې په مخامخ ښکلي رستورانت کې مې د خپل شپږم سرسخته مین د واده شپږم وړاندیز ونه مانه. د هغه سترګې راته د پلار د سترګو په شان نامهربانه وبرېښېدې. زه نه غواړم چې ټول عمر مې لکه ستا په شان اوښکو ته وسپارمه. خوږې مورې، تر دې برېښنالیک وروسته زه دا ښار د تل لپاره پرېږدمه. د خپلې خور خواته ځمه. د هغې سره یو ځای خپل ټول عمر د بې سرپرستو ماشومانو په خدمت کې تېرومه. غواړم یوه مهربانه مور واوسېږم. نه غواړم د یوې شرقۍ مجبورې مېرمنې په شان ژوند وکړم. اوس د نارنجې د سر درد آرامه شوی و او د سکون احساس یې کاوه. سترګې یې پټې کړې. سوچ یې کاوه چې د نازکې او بڼکې سره یو ځای د وریځو په منځ کې آرامه آرامه الوزي. د دسمبر 19 کال 2014 د پراګ ښار.